السلام علیکم ستړي مشي نن یکشنبه د رامدس کال د جدي مرغومي ومه چې دسمبر له 28 نیټې سره سم لري. ستاسو پام راوړم د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د سولې دویم پړاو خبرې د ځای ټاکل کېدل. ملي روغې جوړې د شورا د پرېکړې پر بنسټ د خبرې به بیا هم په دوحه کې پیل شي. کندهار کې طالبان ته د 300 امنیتي پوستو د سپارلو اړوند ادعاوې د مشرانو جرګې موندنې ښیي چې ډېری دغه پوستې له کومې جګړې پرته طالبان ته پرېښودل شوي. د ایران لمریز کال د مالي بودیجې د ردېدلو اټکل ولس جرګه دغه بودیجه نه انډول لرونکې او ظالمانه بولي. او په اروپا کې د کورونا واکسین د لړۍ پیل. د افغانانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې به بیا هم د قطر په دوحه کې ترسره شي. د ملي شورا د روغې جوړې شورا وایي چې دغه شورا د مشرتابه د داسې پرېکړه کړې چې ترڅو دغه شورا مشرتابه په فني غونډه کې پرېکړه کړې ترڅو یوه فني کمیټه جوړه شي ترڅو دوحې د پلاوي له سفر د مخه د افغانستان اسلامي جمهوریت لومړیتوبونو ته چمتو او د کمیټې له تایید وروسته ترې ګټنه وشي. یو شمېر سیاسي لړۍ نیوکه کوي چې لا هم د پلاوي لومړیتوبونه نه دي مشخص شوي. د قطر دوحه یو ځل بیا د دولت او طالبانو ډلې د پلاویو د خبرو کوربه. د ملي روغې جوړې شورا د کمیټې د دوهمې ورځې ناسته کې پرېکړه وشوه چې د افغانانو ترمنځ خبرې یو ځل بیا په دوحه کې ترسره سي. د ملي روغې جوړې شورا د خبرپاڼې پر بنسټ عبدالله د نن ورځې په ناسته کې وویل هغو هیوادونو چې د خبرو اترو د دویم پړاو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی و د کرونا ویروس د بندیزون له کبله یې د دوهم ځل لپاره په دوحه کې د خبرو اترو د ترسره کېدو څخه ملاتړ کړی دی. د نن ورځې په ناسته کې دا پرېکړه هم سوي چې د دولت د لومړیتوبونو لپاره باید یو کمیټه رامنځته سي ترڅو د دولت پلاوي له هغه څه څخه د لارښود په توګه ګټنه وکړي. تمام کشورهای تسهیل کننده صلح پیشنهاد داده و حمایت کرده که دور دوم مذاکرات هم در دوحه آغاز شود. هیئت مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان به 5 جنوری دوباره به دوحه برمیگرده تا مذاکرات دور دوم را با جانب طالبان آغاز کند. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي بهیرونه نیوکه کوي چې دولت تر اوسه نه دی بریالی سوی ترڅو خپل لومړیتوبونه رامنځته کړي چې د خبرو اترو پر میز د پلاوي واکونه تر کومه کچه دي. تاکنون متاسفانه مردم افغانستان، شهروندان افغانستان جریان سیاسی مطلع نیستند که در دور دوم گفتگوها اولویت تیم گفتگو کننده چی خواهد بود و این تیم گفتگو کننده چقدر صلاحیت دارند. آیا تصامیمی که اتخاذ می شده در اتاق گفتگو در مقام عمل تطبیق خواهد شد، ضمانت اجرایی پیدا خواهد کرد؟ جمله پرسش های کلیدی است که تاکنون پاسخ داده نشده است. په همدې حال کې د ولسمشر لومړی مرستیال د ملي روغې جوړې شورا د دوهمې ناسته په ګوډ سندرې سره وویل هغه څه چې نوموړي د دولت له پلاوي څخه اورېدلي دا یې موندلي چې طالبان نوي افغانستان کې د سوله ییز ژوند لپاره باور نه لري. نوموړي په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي له طالبانو سره د دوحې هوکړه لیک طالبانو ته کاذب غرور وربخشلی. طالب‌ها حسن نیت خود را بار بار زیر پا کردند و آن چیزی را که در شعار مطرح کردند در عمل چیزی دیگر را به اثبات رساندند. ښاغلي صالح ټینګار کړی چې د سولې خبرې باید دوام ومومي خو د هغه په وینا حل لاره یوازې د قتل له دوحې نه تیریږي. طالبانو تر اوسه د ولسمشر د لومړي مرستیال د څرګندونو اړوند څه نه دي ویلي. تمه ده د خبرو دویم پړاو د مرغومي په 14مه ترسره سي. د دواړو لورو پلاوي اوس مهال له خپلو مشرانو سره په سلاو بوخت دي. د مشرانو جرګې موندنې ښیي چې کندهار ولایت کې د پولیسو 300 پوستې طالبانو ته سپارل شوي دي.
د دغه پلاوي غړي وایي چې ډیری دغه پوستې د دندیز غفلت له کبله او یو شمېر نورې هم له کومې جګړې پرته طالبانو ته ورسپارل شوي دي. د کندهار سیمه ییز مسؤلین په دې اړه څه نه وایي، خو کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې د څېړنو خبر ورکوي. مشران جرګې په کندهار کې د وروستیو ناامنیو او د فساد په اړه د خلکو تر شکایتونو وروسته دې ولایت ته یو پلاوی استولی تر څو دا په ډاګه کړي چې په دې ناامنیو او فساد کې د چا او کومې ډلې لاس دی. د مشران جرګې د دې پلاوي غړي وایي چې په خپلو څېړنو کې موندلي دي چې دغه ولایت کې د څه باندې 2 میاشتو راهیسې په ځینو ولسوالیو کې 300 پوستې له جګړې پرته په قصدي ډول طالبانو ته پرېښودل شوي دي. دا یو د پلان د مخه کار سوی دی او دا داسې نه دی سوی چې په جنګ سوي دي. داسې متکیس موږ پوښتنه وکړه د دې ولسوالیو د مسؤلینو څخه چې څو شهیدان څو زخمیان تاسو ورکړي. متاسفانه په ټول پنجوایي کې موږ یو نفر شهید هم نه لرو او په ټول ارغنداو کې موږ یو نفر یا 2 نفر شهیدان لرو. مشکلات او ستونزې د دې پلاوي یو شمېر نور غړي وایي چې د کندهار په دولتي ادارو کې د دوی د څېړنو په ترڅ کې دا موندل شوي دي چې د کندهار ولایتي اداره د فساد په ټولو برخو کې لاس لري او په قصدي ډول له خلکو سره بې عدالتۍ شوي دي. د مشران جرګې دغه پلاوی که څه هم د کومې ځانګړې ډلې نوم نه اخلي، خو وایي چې دولتي ادارو کې فساد او د وروستیو ناکراریو زیاتېدل د یوې ځانګړې کړۍ په غوښتنه او هڅو رامنځته شوي دي. په کندهار کې متاسفانه په اکثره اداراتو کې ستونزې، مشکلات او فساد ډېر زیات ده. همدا علت ده چې ولس او د حکومت واټنونه سره لرې کړي همدغه د فساد له برکته ده. متاسفانه چې تر اوسه پورې په کندهار کې د فساد په مقابل کې لکه څنګه چې ضرورت و لازم و قطعا داسې یو کار نه ده شوی. موږ په دې باندې څېړنه روانه ده. په اکثر ولسوالیو کې مکاتب مطلقا بند دي او تعمیرونه نه لري. مکاتب بند دي، استادانو استخدام مطلق بند دي. په تشکیلاتو کې ډېر زیات فساد روان دی. د سلیقوي چلندونه په مکاتبو کې روان دي په استخدام کې. د کندهار سیمه ییزې ادارې په دې اړه چوپتیا غوره کړې ده، خو د کورنیو چارو وزارت بیا په دې برخه کې د څېړنو له پایله خبر ورکوي. د مشران جرګې پلاوی په داسې حال کې دا راپور افشا کوي چې ولسمشرانې 2 ورځې مخکې کندهار ولایت ته په خپل سفر کې د فساد کوونکو پر وړاندې جدي مبارزې ډاډ ورکړی و. ولسمشر ماڼۍ همداراز د دې ولایت امنیتي سکاله ته هم پر رسېدنې ټینګار وکړ. مشران جرګې غونډې ته د چارو ادارې، سیمه ییزو ارګانونو ادارې او اصلاحاتو د کمیسیون د مشر نه حاضرېدل د سناتورانو له غبرګون سره مخ شو. د وایي له حکومت سره د مشران جرګې د مشر اړیکې د دې لامل شوی تر څو یو شمېر بنسټونه د مشران جرګې پر وړاندې بې غوره واوسي. خو فضل هادي مسلمیار بیا وایي چې مشران جرګې ته د دغو چارواکو نه حاضرېدل د ده پورې کوم تړاو نه لري او نیوکې به دی وڅېړي. مشران جرګه د چارو د ادارې، سیمه ییزو ارګانونو او د اداري اصلاحاتو واکپال ته خبرداری ورکوي که چیرې د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ د دوی عمومي غونډې ته حاضر نشي، لوی څارنوالۍ ته به یې ورمعرفي کړي. د سناتورانو د ویناو پر بنسټ په وروستۍ یوې میاشت کې د 100 پر لپسې ځل لپاره د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو د ادارې، د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې او د اداري اصلاحاتو د کمیسیون مشران د مشرانو جرګې ټولیزې غونډې ته نه دي حاضر شوي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې دا جرګه له یوې میاشتې راپدې خوا په یو شمېر حکومتي بنسټونو کې د تشکیلاتو د کمېدو اړوند د دې 3 حکومتي بنسټونو د وضاحت په تمه ده. تقریبا 20% کارمندان دولت در مرکز ولایت افغانستان بیکار می شوند. خلاف قانون عمل صورت گرفته، خلاف طرز عمل صورت گرفته. اینا باید بیان جواب بدن، اینا باید پاسخ بدن. د مشرانو جرګې نننۍ ناستې ته د سیمه ییزو بنسټونو خپلواکۍ ادارې او اداري اصلاحاتو د کمیسیون استازي استولي وو، خو سناتوران ټینګار لري چې باید د چارو د ادارې د مشر په ګډون د دې بنسټونو مشران د ځواب ویونې لپاره حاضر شي. این موضوع ارگانهای محل و اداره امور نیایند دمو چوکی نشینند، مشکل مردم حل نکنند. ما دیگه به ارتباط قانون نه کارت سبز بالا میکنیم نه کارت سفید. این وزیر نمیآید، اون رئیس نمیآید، اون رئیس نمیآید. همین سنا رو دعا بدین که ما مردمان بریم پشت کار خود با امان خدا. په دې منځ کې یو شمېر سناتوران ټینګار لري چې له حکومت سره د مشرانو جرګې د مشر معاملې د دې لامل شوي چې یو شمېر حکومتي چارواکي د دې جرګې په وړاندې بې غوره اوسي. اول رئیس ته گفتم اینمی بیجتی و سنا رئیس تو آورده خاطر گزارکار خاطر ریاست خود. معامله‌گری که جناب غفاری صاحب گفت من تایید میکنم. ما در روز پیش رئیس برشنا را خواسته مسلمیار از دبی برش گفته نیا تو. من متاسفانه چرا تو حق نداری که به عنوان رئیس مجلس سنا بگی رئیس برشنا را که تو نیا؟ چرا نیا؟
له دې سره د مشرانو جرګې مشر په یوې اړیکه کې وایي چې نیوکه د سناتورانو حق ده، خو د سناتورانو ټولیزې ناستې ته د حکومتي چارواکو د نه حضور اړوند هیڅ ونډه نه لري. یک مأمور دولت حاضر نمیشه به مجلس سنا، ما چه رقم میتونیم که نظارت از عملکرد حکومت کنیم؟ جناب سناتور صاحب محترم، در این مورد فیصله مجلس قطعی است. بر روز یکشنبه که نامدن بدون دیگه تصمیم گیری جدید اینا به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میشن، پاسخ خود بتن، جواب خود بتن. له دې ټولو سره مشرانو جرګې پریکړه وکړه که د راتلونکې اونۍ د یوې نۍ په ورځ د چارو د ادارې مشر د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې او اداري اصلاحاتو د کمیسیون واکپال د جرګې ټولیزې ناستې ته حاضر نه شي، ژر به لوی څارنوالۍ ته وپېژندل شي. داسې احتمال شته چې د 1400 لمریز کال مالي بودیجه د ولس جرګې له لورې رد شي. د ولس جرګې شمېر کړي د مالي کال بودیجه ظالمانه او نه انډول لرونکي بولي او وایي چې حکومت یو شمېر پروژې شنډې کړي چې دوی ته د منلو وړ نه ده، خو د مالیې وزارت بیا دغه ادعاوې ردوي او د 1400 لمریز کال مالي بودیجه انډول لرونکي په ګوته کوي. د مالی کال څخه د نږدې یوې اونۍ په تېرېدو خو لا هم د مالي بودیجې سند برخلیک په اړه پریکړه نه ده شوې او تر اوسه هم دا سند د ولسي جرګې تر څېړنې لاندې دی. یو شمېر قانون جوړونکي د مالي بودیجې سند کې د پراخ اصلاحاتو راوړلو پر سر ټینګار سره دا بودیجه نابرابره، غیر عادلانه او پیچلې بولي او په راتلونکو ورځو کې د ولسي جرګې لخوا د هغه د ردولو له اټکله هم خبرې کوي. یو شمېر نور بیا د حکومت لخوا په 4 وزارتونو او مرکزی بانک ریاست کې د نوې څېرو نه پیژندنه د بودیجه سند برخلیک د نه‌سرګندتوب لامل بولي. در روزهای آینده میآید به پارلمان، اما بنابر عدم توازنی که در بودجه در نظر گرفته شده بودجه حتما رد نشه تا حکومت متوجه شود اما اصلاحاتی را که برای منافع مردم افغانستان است را اصلاح کرده پس به پارلمان روان کنه. در این وضعیت بد سیاسی که ما داریم ولسی جرگه یا در رکن مهمی از دولت با هم تقابل کنند. دیگه ابزار دیگه میتونه باز بودجه باشه که وزارت ها را بودجه شان نتن، ولی ندادن بودجه وزارت ها هم باز با بخشی از مردم افغانستان ارتباط میگیره که اونا متضرر میشه. له بلې خوا د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون د 1999 مالي کال د بودیجې له سند څخه د پرمختیایي پروژو لرې کولو اړوند چې باید د مالي کال د بودیجې په سند کې بیا ځای پر ځای شوی وای د حکومت په لاسوهنې نیوکه کوي او دا ناقانونه بولي. پروژه‌های 99 کاملا توسط رئیس جمهور و ادارات زیر ضبط کشیده شده با وجودی که خلاف قانون بوده. در جای شما میفهمین پروژه ها مبهم است و در اکثر جاها انکشاف متوازن هم مراعات نشده و در اکثریت جاها مکان پروژه و وجوه پروژه هم مشخص نیست که همه اینها از مشکلاتی است که متاسفانه تا هنوز در پروژه دیده می شود. د مالیې وزارت بیا دا ادعاوې ردوي او د مالي کال بودیجې سند برابره بولي او له ولسي جرګې څخه غواړي چې ژر تر ژره د دا تایید کړي. د ملي بودیجې طرحه شته امکانات ته په کتو سره همداشان د توازن اصل ته په کتو سره ترتیب شوی ده. زموږ هیله له ولسي جرګې څخه دا ده چې د انکشافي پروګرامونو په وخت تطبیق لپاره او همداشان د عملیاتي چارو ترسره کولو لپاره د ملي بودیجې طرحه زر تر زره تصویب. د مالی کال لپاره ټوله ملي بودیجه 452.8 میلیارد افغانۍ ده چې له هغې څخه 209 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 150 میلیارد افغانۍ هم پراختیایي بودیجه ده. په کندهار ولایت کې کورنۍ تولیداتو ته د بازار موندنې لپاره 3 ورځنی نندارتون پرانستل شو. دغه نندارتون چې د صنعت او سوداګریزو خونو له لورې جوړ شوی په 80 غرفو کې د څو ولایتونو محصولات پکې نندارې ته ایښودل شوي دي. ګډونوال د دغه نندارتون له جوړونکو خوښي ښیي او دغه اقدام د کورنۍ تولیداتو د ودې لپاره ګټور ګام په ګوته کوي. د خپل هیواد خپل تولید تر نامه لاندې د یکشنبې په ورځ کندهار کې د کورنۍ تولیداتو 3 ورځنی نندارتون پیل سو. دغه نندارتون د هیواد د سوداګرۍ او صنایعو خونې او سیام بزنس په نوم د یو خصوصي سوداګریز بنسټ لخوا په لاره اچول سوی. نندارتون کې د کندهار، کابل، ننګرهار، مزار شریف، هرات، زابل او غزني ولایتونو کې تولید سوي کورني محصولات په 80 غرفو کې نندارې ته وړاندې سوي. تنظیمونکي وایي یوازینۍ موخه یې کورنۍ تولیدات ته بازار موندنه او هغوی ته کمپاین کول دي.
نندارتونونو ترسره کول دوه ګټې لري. یو دا ده چې داخلي تولیداتو لپاره یو ښه کمپاین دی، دوم یو ټولنیز تغییر رامنځته کوي. خلک راځي اقتصادي توکي ګوري، خپل توکي ګوري، جنګي فکر په اقتصادي فکر اوړي. دا ډېره ګټوره ده. نوموړي وایي د دغه نندارتون پر مهال به د اټکل له مخې تر 1.5 میلیون افغانۍ پورې کورني تولیدات وپلورل سي. هغه شرکتونه او سوداګر چې دغه نندارتون کې خپل توکي پلور ته وړاندې کړي وای خوښ دي او د ورته نورو نندارتونونو د جوړېدو غوښتنه کوي. نمایشګاوې دا زموږ د کار لپاره یو ډېر ښایسته بازار جوړوي. زموږ د افغانستان میوه پراختیا ورکوي، بازار موندنه ورته کېږي په دې نمایشګاو کې. حمایت کنن به خصوص خانم‌ها را که ما دهاقین ما خانم‌هاست و دست خانم‌ها رو بگیرن، هرچند ما صادرات داریم تا بیشتر شود فروشات ما. نمایشگاه بسیار برای خانم‌ها خوب است. خانم‌هایی که در خانه تولیدات دارن و نمیتونن که تولیدات خود به فروش برسانن، از طریق همین نمایشگاه است که اینا میتونن همین تولیدات خود به نمایش بگذارن. په کندهار کې داسې مهال د کورنیو محصولاتو د بازار موندنې په پار نندارتون جوړیږي چې په دغه ولایت کې سږ کال د ناامنیو او لارو تړل کېدو له امله سوداګر او صنعتکاران دواړه د ستونزو د زیاتېدو څخه شکایت لري. په پای کې هم د سبا ورځ د هوا د حالاتو وړاندوینه له ملتیا منندو یم. الله مو مل شه. کابل مرین د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټی منفي 11. مزار شریف نیمروز د تودوخې لوړه درجه منفي 1 ټیټی منفي 8. هرات المرین د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټی منفي 9. جلال آباد المرین د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټی 0. بامیان نیمروز د تودوخې لوړه درجه منفي 7 ټیټی منفي 21. کندوز نیمروز د تودوخې لوړه درجه 0 ټیټی منفي 8. کندهار مرین د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټی منفي 8. غزنی المرین د تودوخې لوړه درجه 0 ټیټی منفي 19. میمنه نیمروز د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټی منفي 8. د بدخشان فیض آباد نیمروز د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټی منفي 11. اسلام آباد نیمروز د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټی 3. نوی ډیلی نیمروز د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټی 15. تاشکند نیمروز د تودوخې لوړه درجه منفي 1 ټیټی منفي 15. دوشنبه نیمروز د تودوخې لوړه درجه منفي 1 ټیټی منفي 12. تهران المرین د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټی 2. دوبی المرین د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټی 14. استانبول نیمروز د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټی 9. مسکو نیمروز د تودوخې لوړه درجه منفي 8 ټیټی منفي 10. بیجینګ ورښت تودوخې لوړه درجه 12 ټیټی 8. او همداشان اشقابات المرین د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټی منفي 2 اټکل شوی.